سلامونه نیکلي احترامات مونږ درنو او قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. نن پر دې موضوع خبره کوو چې څنګه موږ وکولی شو د دیني مدارسو کتابونه موږ ډاونلوډ کړو، هغه هم په پی ډي اف بڼه چې د بل وخت لپاره موږ سره هم پاتې وي او موږ کولی شو په خپل کمپیوټر یا موبایل کې ترې د مطالعې لپاره استفاده وکړو. نو راځو ګوګل کروم یا انټرنیټ براوزر ته. زه راځم ګوګل کروم ته او دلته یو کتاب لیکم، فرض مثال صحیح البخاري دلته ما ولیکو او غواړم دغه ډاونلوډ کړم. که چېرې تاسو اردو غواړئ نو اردو هم ولیکئ، لاندې وروسته یې اردو ولیکئ. نو زه اوس غواړم صحیح البخاري ډاونلوډ کړم. تر ټولو د عربي کتابونو لپاره تر ټولو مهم ویب سایټ چې دی nurbook.com دی. تاسو کولی کې مکتبه نور دی. نو دلته که کلیک وکړئ نو دې ویب سایټ کې په زرهاو کتابونه دي، تاسو کولی شئ دا کتابونه له دې ځایه تاسو ډاونلوډ کړئ. نو لاندې دا صحیح البخاري دی، دغه تاسو ګورئ کوم کتاب باندې چې تاسو دا علامه لګېدلې وي، یعنې دا د ټیک مارک علامه لګېدلې وي، هغه په پیسو کېږي، یعنې مفت تاسو ته نه درکول کېږي. نو د مفت هم شته، وړیا ډول کتابونه تاسو کولی شئ له دې ځایه ډاونلوډ کړئ. دلته صحیح البخاري که زه په دې باندې کلیک کړم، جلد اول نو ګورئ دغه کتاب چې دی صحیح البخاري له دې ځایه زه کولی شم ډاونلوډ کړم. پی ډي اف دی، حجم یې چې دی 14.4 MB دی. نو لاندې راځم، دلته په ډاونلوډ یا تحمیل باندې کلیک کوم. چېرې که زه تحمیل باندې کلیک وکړم نو تحمیل ماته دغه ډاونلوډ کېږي. لاندې دغه شنه لاین چې دی کرښه لیکه چې دا چې کله پوره کېږي نو موږ ته د ډاونلوډ اپشن راکوي. تاسو کولی شئ بیا له دې ځایه ډاونلوډ کړئ. یو څه انتظار باسو چې دغه پوره شي او موږ ته د ډاونلوډ لینک راکړي. دا د پوره شوه نو د ډاونلوډ لپاره موږ ته لینک راکړو یا رابطو تحمیل. دلته که اوس زه کلیک وکړم موږ ته کتاب ډاونلوډ کېږي. دا د روان شو صحیح البخاري. کله چې ډاونلوډ شي زه تاسو ته بیا ښیم. راځو بله طریقه باندې هم خبر کوو. که موږ وغواړو د بشرا چاپوالا کتابونه یا اردو کتابونه موږ ډاونلوډ کړو، نو د دې لپاره تاسو په دلته ګوګل سرچ بار کې تاسو ولیکئ، که تاسو ولیکئ بیسټ اردو بک، نو تاسو ته به ویب سایټ درکړي. اوس بیسټ اردو بکس د نیټ ته یا ویب سایټ ته تاسو ولاړ شئ. نو دلته ټول د درسي نصاب چې څومره کتابونه دي له لومړۍ درجې واخله ان تر دوره حدیث او ټول کتابونه پکې شته، که د فقه دي، که د نحو دي، که د صرف دي، د مدرسې ټول کتابونه شته. نو زه اوس راځم، دا د ویب سایټ خلاص شو. نو دلته لاندې لیکلي دي درس نظامي. دلته چې که موږ کلیک وکړو نو موږ ته ټول د دیني مدرسو چې کوم د نصاب کتابونه دي هغه دلته د درجې په نمبر سره موږ ته ښودل کېږي. نو ګورئ تاسو دوره حدیث 8مه درجه ده، ورپسې موقوف علیه 6مه درجه، درجه سادسه 5مه درجه. دلته د خار درجې خپل کتابونه دي. زه اوس غواړم د دوره حدیث مسلم شریف د بشرا چاپوالا څخه ځان ته ډاونلوډ کړم. نو په دوره حدیث باندې سر ته اپشن چې دی دلته کلیک کوو. کله مو چې کلیک وکړ نو د دوره حدیث څومره کتابونه دي دلته موږ ته خلاصیږي او پرانیستل کېږي. تاسو لږ څه انتظار وباسئ. دا د لومړی صحیح البخاري، لاندې نور کتابونه هم شته. بخاري شریف دی، تاسو ګورئ صحیح مسلم دی. دلته لیکل دي مکتبه البشرا، کلر رنګه دی، او لاندې دویم لینک چې دی مکتبه بشرا والا
بلاک یعنی صرف تور رنګ ولري. زه غواړم چې صرف تور رنګ لومړی جز ډاونلوډ کړم. په شپږو جلدونو کې دی مسلم شریف. دلته لیکل دي ویلیو 1 ویلیو 2. نو دلته زه راځم لومړی جلد ډاونلوډ کوم چې 14 MB کېږي او د مکتبه بشرا چپله. نو دا د زموږ ډاونلوډ روان شو، وروسته به ډاونلوډ شي. کوم مخکنی کتاب مو چې د مکتبه نور څخه صحیح البخاري ډاونلوډ کړی و هغه دا د پوره شوی دی. زه اوس ګورم چې څه ډول ډاونلوډ شوی دی. نو دا د صحیح البخاري ډاونلوډ شو لومړی جلد یې. تاسو کولی شئ دا ډول نور کتابونه هم پیدا کړئ. د اردو کتابونو لپاره اوسنی ویب سایټ ته چې کوم لاړم بیسټ اردو بوکس، تاسو ته زه لینک لاندې ډسکرپشن خانه کې ږدم. ډېر خوندور کتابونه کې دي. که چېرته تاسو وغواړئ شروحات یې ډاونلوډ کړئ نو لاندې تاسو کولی شئ شروحات یې هم پیدا کړئ. دلته لیکل دي وروستی دور حدیث اردو شروحات. که چېرته دلته کلیک وکړم نو دور الحدیث چې څومره کتابونه دي د دې اردو شروحات چې په اردو څومره لیکل شوي دي تاسو ته ښودل کېږي. تاسو ګورئ مقدمه صحیح بخاري مولانا محمد نعمان صاحب، شرح د عنایت الباری دا د محمد ادریس شیخ صاحب ده، ارشاد القاری دا صحیح البخاري دا رقم ته کشف الباری، تشریحات بخاري او نصر الباری چې صحیح البخاري باندې لیکلي، انعام الباری همدا قسم انوار الباری اردو شرح د صحیح البخاري ده. نور شروحات هم شته دي. زه غواړم انعام الباری لومړی جلد لزانه سره ډاونلوډ کړم. نو راځم دلته په ویلیو 1 باندې کلیک کوم. ډاونلوډ لینک چې دی دلته دغه لاندې لیکلی دي ویلیو 1 دا باندې کلیک کوم. نو دا د زموږ کتاب روان شو، ډاونلوډ ته خواته روان دی، یو څو ثانیې وروسته ډاونلوډ کیږي. نو هیله ده تر دې ځایه پوه شوي وئ. دا ګورئ مخکې کوم چې مکتبه بشرا والا لومړی جلد چې د صحیح مسلم دا ډاونلوډ شو. تاسو ګورئ څومره صاف او واضح ډول دی. دا ډول نور کتابونه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو هیله ده تاسو پرې پوه شوي وئ او ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلی وي. نو تر راتلونکو چې بیا ستاسو خدمت ته راځو، تر هغو مو په لوی او مهربان خدای سپارم. د الله په امان.